درنو او قدرمنو لیدونکو، کندهار د افغانستان له مهمو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه یو ولایت ده. په دې وروستیو کې د کندهار په ولایت کې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو د پام وړ پرمختګونه کړي دي، زیاتې بریاوې ترلاسه کړي دي او فتوحات ترلاسه شوي دي. له موږ سره دلته د کندهار ولایت جهادي مسؤل محترم حاجي وفا صاحب د کندهار په ښارونو کې او په نورو اطرافو کې د آینده تحولاتو په اړه او چې اوس دستي وضعیت په ښار کې او د کندهار په اطرافو کې څرنګه روان ده، له دوی سره مصاحبه لرو. ډېر محترم حاجي صاحب، ښه راغلاست. که تر هر څه مخکې راته ووایاست د کندهار په ولایت کې وضعیت څرنګه روان ده او د تېره شپه د بولدک مهمه ولسوالي هم فتح شوې ده. د دشمن افراد فعلا کوم طرف ته د تیښتې په حال کې دي؟ الحمدلله رب العالمین. فتوحات د اسلامي امارت مجاهدینو ډېر ښه روان دي. د الله څخه راضي یو. د تقریبا داسې 2 هفتې کېږي چې فتوحات د کندهار ولایت کې، ټول افغانستان کې، بیا په کندهار ولایت کې ټولې ولسوالۍ معروف، ارغسان، لوړ شاول کوټ، کښته شاول کوټ، نیش، مینشین، خاکریز، غورک، ارغنداب، میوند او پنجوایي، ژړۍ پیلان دا مرکز پاتې دی، محاصره دی، ډنډ محاصره دی، دامان محاصره دی. الحمدلله بری بولدک هم فتح شو چې مهمه دروازه او مهمه لار وله او دښمن ټول ښار ته سره ټولېږي. د ښار څخه بعضې کابل ته ځي، بعضې عادي ژوند کوي. نو وضعیت ښه روان دی الحمدلله. مجاهدینو فتوحات روان دي، ساحې ټولې فتح شوي دي، صرف یوه ښار پاتې دی او د محاصرې په حالت کې دی. د کابل ادارې ویندویان هره ورځ په رسنیو کې ناست دي او دغه ادعا کوي چې د ارغنداب ولسوالۍ، ډنډ او د کندهار په نورو سیمو کې مجاهدینو ته ډېر تلفات اړولي دي او درنې بمبارۍ ترسره کړي دي. د دښمن دغه خبره څومره حقیقت لري؟ دا بیخي په کلکه رده وه، ځکه مجاهدین الحمدلله هېڅ خوړ نشته او مجاهدین ځکه په داسې حالت کې ورځي چې ولس منطقه نیولې، ځکه ولس ټولو جواب ورکړی دی د فاسدې ادارې ته. نو مجاهدین په داسې حالت کې وداخلېږي چې منطقه ټوله فتح شوې وي. نو جنګ بیخي نه پېښېږي. که ځای پېښ شي هغه په داسې منطقه پېښ شي چې هغه دښمن په مراکزو کې یي، بل ځای مطلق نه په ولسي علاقه کې جنګ شوی، نه په بمبار شوی، نه دوی ته زمینه برابره شوې. نو په دغه وجه خوږ بیخي نشته الحمدلله. د الله څخه ډېر راضي یو. تاسو میندل اساس علاقې او منطقې خلکو سم پوښتنې کولای اساس چې مطلق خوږ نشته مجاهدینو. کندهار د افغانستان له مهمو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه یو ولایت ده. ښار کې دننه ډېر زیات د مؤسساتو، د رسنیو، د خبریالانو، د تجارانو او نورو فعالانو دفترونه هلته موجود دي. که مجاهدین ښار ته ننوځي، دوی اندېښنه لري که مجاهدین ښار ته ننوځي د دوی افرادو ته به خطر پېښ سي او فعالیت به متضرر سي. په دې اړه باندې تاسې څه وایست؟ موږ الحمدلله ټول ته هدایت کړی دی، هغه که د رسنۍ، که د تجارانو یې، که د نورو مؤسساتو یې، که د نورو ادارو خاوندان یې، که هر څوک چې یې، نو ټولو ته هدایت شوی دی، ټولو ولایتونو ته. بیا موږ خپلو مجاهدینو ته دا هدایت کړی دی چې باید د ټولو خلکو امنیت خوندي، د ولس د خلکو او د تجارانو، د مؤسساتو، د رسنیو والاو، د ټولو ادارو ټول دې مطمئن اوسي، ټول دې ډاډمن اوسي. مجاهدین به دې امنیت خوندي کوي. مجاهدین به دې هر ځای چې په هر دولت، په هر کونج کې چې د ټول امنیت به خوندي کېږي، که منډۍ، که تجارتي شرکتونه یې، که مؤسسات یې، که نورې ادارې یې، هغه ادارې چې خیریه ادارې دي، خیریه مؤسسې دي، یا نور کارونه کوي د ملت او د افغانستان د خلکو په ګټه وي، د ټول امنیت به خوندي کېږي. د ټول ته ډاډ ورکوو. ټولو مجاهدینو ته مې هدایت کړی دی، هر څوک به ټوله ساحه او منطقه مې ټول هر چا تقسیم کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیت سپارلی دی، هر څوک خپل مسؤلیت ته ځان رسوي. هېڅ چا ته مشکل نه جوړېږي، نو چا ته اجازه ورکوو چې چا ته مشکل یا چا ته مزاحمت جوړ شي. په ښار کې مهم دولتي تاسیسات دي، رسمي دوایر دي، دفترونه دي. د دغو دوایرو او مهمو ارګانونو مامورینو او مسؤلینو په اړه باندې ستاسې فیصله څه ده، د هغوی د فعالیت په اړه باندې؟ الحمدلله دا خو نظامي کمیسیون مشرتابه د خوا مکتوب هم راغلی دی چې د دولتي تاسیساتو او د هغو
لټول یا نور شیان کول دا مطلق منع دي. بیا موږ مجاهدینو ټولو دا هدایت کړی دی چې دولتي تاسیسات او حفاظت هر څوک په ځان رسوي. دارو والا چې دي هغه د خپل کار کوي، خپل خدمت کوي، ټول د ډاډ ورکوو. دا افغانستان دی، افغانستان په ګډه سره جوړوو. دا موږ ته چې ټولو کور دی، دا اشغال به ختم سو، 20 کاله د معاونین به ختم سي، ولاړ به سي. نور به دا موږ ته د ملک د ساحې او د ولایت خدمت په ګډه سره کوو او ټول د ډاډ وکړو. مامورینو ته او دولتي شعبو به حفاظت ټول مجاهدین کوي، ټول د ډاډمن واوسي، ټول مسؤلین او ټول تشتي څوک نه په خپلو کورونو په خپلو ځایو کې دې واوسېږي، د خپل خدمت او د خپلو مجاهدینو سره رابطه کړي. که د کندهار ښار ته جګړه دننه وغځېږي، آیا د ملکي تلفاتو د ډېرېدو او د عامه خلکو د کډوالۍ او د عامه تلفاتو د ډېرېدو ویره نه احساسوئ؟ موږ اوس چې د ښار په دروازو کې ولاړ یو، مې هدف دا دی چې داسې زمینه او داسې پلان جوړ کړو چې هغه جنګ ونه غځېږي، جنګ لنډ سي، ولس ته مشکلات جوړ نه سي، ولسي خلک کډ و بار و کوچ و دا ونه سي او دکانداري و منډۍ و شرکتونه خراب نه سي. پر دې پلان لګیا یو، د خلکو سره، د علماو سره، د سپین ږیرو سره، د ملکي د خلکو سره، مشرانو سره اوس پلانونه روان دي، مشورې مې روان دي، مجلسونه مې روان دي پر دې باندې چې دا جنګ وږ نه سي. انشاءالله داسې پلان به عملي کړو لکه د بولدک د بیش. هغه تاسو ولیدئ چې به یو شوه روز کې شوه ورځ نه پوره سوې ده، ټوله بولدک بیش د کندهار پرې ټوله فارغه سولو. د یو عالمي منډۍ عالمي ساحه وه چې بیش باډر، هغه تاسو ولیدئ. دا مثال په توګه درته وایو چې په هغه داسې سوله توګه فارغه سو. داسې پلان و چې هغه هېڅ مشکل نسکي جوړ. انشاءالله کندهار به هم دغسې سي. بلې د دښمن هغه افراد چې اوس لا هم په جګړه باندې او په مقاومت باندې ټینګار کوي، هغو ته ستاسې پیغام څه ده؟ نور خو دا ټول ته معلومه ده، هم ولس ته، د فاسد ادارې ته چې اشغال نور ختم سو. 20 کاله د ظالم اشغال او د معاونینو کوشش وکړي، خو الحمدلله نن هغه وخت رسېدلی دی چې د اشغال پای ته ورسېدی. نور دې معاونینو ته ټول ته زموږ دا پیغام دی چې نور په خپلو کورو کښېني، زموږ د ادارو سره په رابطه کې سي، زموږ د ادارو سره د خپله خبره و خپل کوشش وکړي، په خپلو کورو په خپل ځای کې کښېني، نور د جنګ لاره نه اختیاروي، نه د ځي یوې خوا ته خپلو کورونو خپلو ځایو کې واوسېږي. موږ د امن موږ ټول مجاهدینو ته ویل چې د ټولو خلکو حفاظت وکړي، چې هر څوک تسلیم سوی، که ضمانت خط اخیستی وي، که جذب کارت ورکړی، که خبره چا سره کړې، هېڅ چا ته مې هر څه چه کړي. عفه ده، عفه بدو خلکو کېږي. نو امیرالمؤمنین شیخ صاحب عفه کړې ده، د عفې ټوله ګټه پورته کړي، هېڅوک د یو خوا بلې خوا ته نه ځغلي. ټولو توپکیانو، ټولو د کفارو معاونینو ته، ټولو جاسوسانو ته، ټولو ته دا وایي چې عفه وسوله، بیا موږ د هغو امنیت خوندي کوو، بیا موږ د هغو ضمانت کوو. هغه که لوی که کوچنی، هر څوک شي، هر څوک رابطه کولی سي، هر څوک راتللی سي، هر څوک د سپین ږیرو د لارې، د علماو د لارې، هر څه مشکلات به ټول حل کړو. په خپلو کورو کې دې واوسېږي، په خپلو ځایو کې دې واوسي، هېڅوک ته نه ځي. ټول ته زموږ غېږ خلاصه، ځکه اسلامي امارت عفه کړې ده. نور هېڅ چا ته اجازه نشته چې څوک یو ځای بل ځای ته ولاړ سي. نو دغه زموږ ته کور دی، په خپلو کورو کې کښېنئ. انشاءالله د ټولو ضمانت ډاډ درکوم. ټول هغه مجاهدین چې نویو تازه مفتوحه سیمو ته داخلیږي، هغوی ته تاسې د څرنګه چلند امر کوئ؟ مثلا دولتي دوايرو ته، دفترونو ته مجاهدین داخلیږي، دوی باید څرنګه چلند وکړي؟ موږ ټول مجاهدینو دا وایو چې علاقې ته داخل سئ، د علاقې وضعیت کنټرولوئ، کورو ته لاشعوي مه کوئ، او د کومو د ادارې سره چې کوم کارکوونکي د هغو ته ښه ډاډ اطمینان ورکوئ، او په خپلو ځایو کې اوسېږي، او په ساحه او منطقه کې نظم و ترتیب د ولس د خلکو غل او غدۍ او دا ورکول، ګزمې کول، د ساحې امنیت خوندي کول، دولتي ځایونو، د شعبو د ریاستو او د بیت المال د شیانو لکه ټانګونه، لانجرونه، اسلحې، د ټولو حفاظت و. ټول ته هر چا ته مې خپل مسؤل ټاکلی دی، هم غټو مټرانو ته، هم کوچني مټرانو ته، هم ټانګانو ته، هم اسلحو ته، د بیت المال د غنیمات ته، ټولو مرمۍ د ټول د هر چا د خپل مسؤل سته چې منطقه فتح سي. هر مسؤل ځي خپل شیان محفوظ کوي، بیا عمومي د امارت په سطحه و دې ته خپل کمیسیون جوړ شوی دی، بیا هغه ته سپارل کېږي، بیا هغه حفاظت کوي. د آینده د نظام دپاره به د ټانګونو او د وسلې او د شیان وسایل به انشاءالله برته به کار لویږي، بیا به شرعي نظام جوړېږي، بیا به حکومت جوړېږي، بیا به دې باندې د ملک حفاظت کوو، امنیت به خوندي کوو. نو ټول زه د ټولو شیانو حفاظت د بیت المال د شیانو و ټول ته دا خبره مې کړې ده، به ټینګه
یې کوو بیا یې هم کوو بیا یې هم کوو او مشرتابه په دې ټینګار کړی د ټولو شیانو به چې حفاظت وشي او خوندي شي او خپل ځای ته ورسېږي. بلې والي صاحب د بولدک ولسوالۍ په نیولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته یو مهم بندر یا له ګاونډي هیواد پاکستان سره دروازه لاسته ورغلې ده او دغه دروازه اوس د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري تړل سوې ده. تاسو په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره تماس نیولی ده او د هغوی ځواب څه ده او که دغه لار دا بندیز نور هم غځېږي ستاسو عکس العمل به څه وي؟ سهار څه وخت بنده وه د مجاهدینو د خوا سم په دې خاطر چې طیارې د دښمن طیارې بمبار ونه کړي خوږ رانه چې ځکه ډېر وارونه په هلمند په ډېرو ولایتو کې پېښه شوې ده نو بیا هم اسلامي امارت مجاهدینو اعلان کړله او دوی د خوا هم زموږ کوم مسؤلین چې وله هغه اوس په رابطه کې دي نو کوم د دې مسؤلین وه زموږ مسؤلین هغه سره کښېنستلي وله نو انشاءالله پر دروازه به اوس خبره روانه ده او دروازه به خلاص شي او مشکلات به حل شي نو دا کار به نه اوږدېږي ځکه ډاډ یې راکړی دی چې موږ دروازه خلاصوو مشکلات نه پېښوو زموږ مسؤلین ورسره لګیا دي ورسره په رابطه کې دي انشاءالله چې سمه طریقه به جوړه شي آینده دپاره. بلې والي صاحب کندهار د بشپړې نیولو د کندهار له فتح وروسته تاسو د خلکو د هوساینې دپاره او د هغوی د کاروبار دپاره د زمینې سازۍ په اړه باندې څه تصمیم او پلان لرئ چې خلکو ته کاروبار پیدا شي د کندهار له فتح وروسته؟ موږ به انشاءالله الله پاک ښار د مرکز چې به دا فتح شي نو زموږ هیوادوال او زموږ ولس به ټوله به کندهار کې زمینه د خدمت ورته برابره کړو او ټولو به کارونو باندې لګیا کړو په دولتي شعبو کې په مؤسساتو کې په نورو تاسیساتو کې ټول ته به د کار زمینه برابره کړو. زموږ هر اداره زموږ هر مسؤلیت هر کمیسیون ټول ریاستونه فعاله دي نو هغه به خپلو ساحو خپلو مسؤلیتو خپلو ریاستو ته داخل سي نو هر چا ته به د کار زمینه برابره کړي او ولس د هوسایي دپاره به ډېر څه وکړو ډېر ځان به ستړي کړو ځکه ولس ډېره قرباني ورکړه ډېر یې ځان ستړی کړي دا 20 کاله نو موږ به د ولس دپاره ډېر څه وکړو انشاءالله تعالی. ډېره مننه والي صاحب دا چې له ډېرو مصروفیتو سره مو موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنو ته هم ځواب وایي له تاسو څخه یو جهان مننه کوو. خیر مننه ستاسو مننه.